جلال آباد ښار کې پر عامو لارو ناست نشیان دوی په هر لوګي د ژوند یوه لحظه سیزي خو نشي درک کولی چې په کومه بدرومي او ټولنه یې څومره زیانمنه کړې ده. عام خلک هم له دوی په تنګ راغلي او وایي هره ورځ یې شمیر په زیاتېدو دی. دغه مشري له چې کوم تاسو دغه مخ چې ورته ناست دی کوتي کې د تنګي ورکی دي چې تازه په پوډر راغلي دي. دا خو په هوا کې په تیاره باندې نه راځي، دا خو په سړک پر را باندې راځي. آیا دا کم خو راځي؟ ولې طالبان ورنه متحده چې دې مخنیوي وکړي، په سړک مخنیوي وکړي. داسې نه چې دې خلکو په ډانګ راوالي او دا د خطا ډزې به وکړي، دا په ډزو باندې نه کېږي. دا چې کوم دی دې سرچینه شروع باید په هماغه سرچینه ټینګه کړي. دستکارۍ دوکانداري مې ده، زموږ خوا شاته دا پوډران دلته راوړي. موږ بیخي یو خپل سامان چې دی بې ځایه نه شو پرېښودی چې مخ دې اخوا شي د وارې بس سامان ته مې کړي. یو خو دا بل دلته اډې دي، زنانه راځي، ماشومان راځي، ټول دغلته کینې او دوی لوګي او دا مرداري جوړه کړي. بس غونډ ملک کې لړلی دی، ماحول هم ګډوډ کړی دی، بویونه او دغه جوړې کړي. غوښتنه دا چې د دې مخنیوی وکړي. د دې مخنیوی خو یو تداوي ده چې باید تداوي وکړي او بل ساکین یې ونیسي. څوک دوی ته مال را رسوي، همدغه ځای ته مال راځي، همدغه ځای کې ترېنه پوډر اخلي، ځای په ځای ترېنه اخلي او همدا تیز کړي. چارواکي بیا پر نشه د روږدو کسانو د راټولولو او د دوی د درملنې د کمپاین خبره کوي او وایي لومړیتوب هغوی ته ورکول کېږي چې په خپله خوښه دوی ته ځانونه تسلیم کړي. یو د کمپاین پلان لرو چې پر راتلونکو وروستیو ورځو کې به انشاءالله دغه کمپاین په عملي ډول سره پیل شي. موږ چې اول ځل دپاره کوم ناروغان بستر کوو دا په 15 سوه کې تر جدي مراقبت لاندې، یعنې دوی په دې وخت کې دوی موږ داسې تداویانې ورکوو چې دوی کومه وینه زهرجن شوې ده هغه د زهرجنۍ نه خلاصوو او د 15 ورځو نه بعد موږ مریض ته د کانسولینګ پروګرام شروع کوو، یعنې هغې ته مشورې ورکوو او کله چې د مریض 15 ورځې پوره شو دا ناروغان چې دي موږ کور ته رسوو او کوم پیواز چې سره راغلی ده پیوازان ته سپارو او چې په هغه کله چې پیوازان ته وسپارلو دغه ناروغان په مختلفو وختونو کې دوی موږ بیا غوښتنه کوو. د نظر خاوندان هم دا کمپاین مثبت ارزوي خو بنسټیز حل یې د نشهیي توکو د سرچینو له منځه وړل یادوي. دا په خپله یو مثبت ګام دی، خو په هغه صورت کې چې د دغو معتادینو سمه درملنه وشي او د درملنې وروسته هغه سرچینې چې دوی په اسانه ورته لاسرسی لري د نشهیي توکو هغه سرچینې باید وچې شي. کله چې وچې شول نو بیا د هغې وروسته کیدلی چې په درست ډول سره ټولنه دغو له ذهن څخه وژغورل شي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال له دوی سره پر نشه د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې 180 تنه تر درملنې لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان پر نشهیي توکو اخته دي چې یوازې 20 زره د درملنې په موخه راټول شوي دي.